د ګندهارا ټي وي قدرمنو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. زه یم سره خان. دی وخت پښتو خبرونو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د پښتو ادب او صحافت نومیاله شخصیت ښاغلی اقبال حسین افکار د نومبر په 12 نیټه کال 2022 د خالي په ورځ ماښام 5 بجې د اوږدې ناروغتیا نه وروسته د هغه کور ودانه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې په حق ورسېده او د اتوار په ورځ 11 بجې د مصری آباد مردان په مقبره کې خاورې ته وسپارلی شوه. د مرحومې جنازه د مردان ټي ایم ای آفیس په ګراوند کې ادا شوه چې ورکې د افکار صاحب د خپلو خپلوانو عزیزانو سره د ګرد پښتونخوا او اسلام آباد راولپنډۍ د هغوی دوستانو د علم د ادب سیاسي سماجي مبارزینو ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. مرحومې ته یې د بخښنې دپاره دعا وغوښتله. اقبال حسین افکار د هغه ښاغلیو سره د موبایل فون، وټساپ، فیسبوک او اخبارونو رسالو د لارې هغه ټولو مینوالو ته مننه ویلې ده چې په دې لوی غم کې یې زما مرسته ملاتړ وکړو. د غم په دې شېبو کې چې کوم ښاغلي د افکار صاحب تر څنګ لکه د غر ولاړ وو د هغوی نومونه دا دي: محترم رحمت شاه سایل، میمر شفق، بشیر نوید، انجینیر اعجاز یوسفزی، محترم عبدالسبحان خان، شمس پنیری، حمید الله، اکبر سیال، فضل شلمان، ډاکټر عباسین یوسفزی، فیض الوهاب فیض، دلباس ثانی، گل محمد بیتاب، بختروان عمر خیل، گوهر علی گوهر، پی جی گل، ذاکر یوسفزی، نذیر یوسفزی، سید رحمان صاحب، سید محمد احمد، سردار یوسفزی، گوهر حیات، رشید احمد، نور رحمان سحر، عبدالواحد گران، مهر اندیش، اویس کرنی، ساحل یوسفزی، د اکرام الله گران باچا، وراره محترم ظفر باچا، وراره شکیل باچا، سلیم ناشاد، جنگریز آوان، شهاب شاد، ناصر امین، ډاکټر علي خیل دریاب، ډاکټر عبدالله جان عابد، حیران خټک، طیب الله خان، پروفیسر گوهر نوید، افضل شاه، روزی خان لالا، عبدالرؤف عارف، سید ولی ساکی، حساس خټک، امتیاز عابد، سکندر خان سکندر، بنو بلال سکندری، ظفر علی ظفر، فضل محمود صایم، مجاهد خان، وقار علی شاه دریاب، د وقار علی شاه دریاب رور قایم علی شاه، شیر علم خان، ډاکټر لال بادشاه خیالي، سید جاوید گیلانی، عزیز منیروال، انور منیروال، گلش نهاری، ایاز حسرت، تحصیل میر، حمایت الله مایار، ظاهر شاه تورو، ایم پی ای، کیسر دورانی، جلال الدین خان، درش خیله، عبدالحمید زاهد، جوهر لونگین، سلیم شاه کاکا خیل پیر، سید نادر شاه په مشرۍ کې د اباسین پښتو اکیډمۍ 3 تنې وافد، ساره خان، کلثوم زیب، نورین شمع، زیبا پردی، سیما پردی، ډاکټر شاهده سردار، سمینا قادر، عبدالخالق بادل، خان کریم افریدي، رمداد افریدي، حیات سواتی، انعام الله کاکا خیل، ارشد خان یوسفزی، ایډوکیټ شیر محمد خان، ایډوکیټ مسلم خان، ایډوکیټ فضل مومند، اکبر هوتی، ایډوکیټ د ډاکټر اسرار صاحب ناروغتیا له وجې د هغه زوی شعیب شعور، منیر هزاروي، ډاکټر حکیم علي بوړو، سای خادم علي سومرو، ډاکټر محمد علي دیناخیل، محترم سید لمین احسن، منیر هزاروي، عاصم افتاب، عبدالهادي مایار شامل وو. په دې موقع اقبال حسین افکار ټولو راغلو خپلو خپلوانو عزیزانو دوستانو ته دعا وکړه چې الله تعالی دې دوی ټول د غمونو آفتونو او د خپلو کورنیو سره په خپل امن کې ساتي. الله دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي. دا و د نن ورځې خبرونه. د الله په امان.